بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د سیکنډ ایئر بایولوژي دا او موږ چې د نوی چپټر موږ شروع کړو د بونز په باره کې. نو نن ټاپک چې زما دی هغه دی ورټیبرل کالم او دا چپټر نمبر 16 دی سپورټ اینڈ موومنٹ. ورټیبرل کالم ټاپک باندې موږ کوو. ورټیبرل کالم څه ته وایي؟ ورټیبرل کالم چې دی دا زمونږ په ملا کې چې شاته کم هډوکی دی د سپاینل کارډ د کم غټ هډوکی چې دی نو دې ته موږ ورټیبرل کالم وایو. اوس دا ورټیبرل کالم د ملا د هډوکی چې دی دا څنګه دی په دې لږ ځان پوه کړئ په غور یې واورئ. نو it is a rigid rod on the dorsal side of the trunk forming backbone. It is a rigid rod. د دې مثال داسې دی لکه زموږ په ملا کې چې یو راډ جوړي یا تاسو یو راډ ته صحیح کوئ نو د هغې شکل چې دی هغه بالکل لغزي، بالکل اوږدي، بالکل نیغي. نو مثال داسې ښکاري لکه ته ووایې چې دا راډ دی. دا ریجډ دا ټکی چې دی نو دا د سختوالي دپاره استعمال شوی دی، یعنی د ملا دا کم هډوکی چې دی نو دا ډیر زیات سخت دی. نو د هغې سختوالي دپاره دا ټکی چې دی دا استعمال شوی دی. نو سخت دی. اټ از ا ریجډ راډ. دا داسې یو راډ چې دا سخت دی. ان د ډارسل سایډ دا شا طرف ته په ملا کې چې دی موجود وي. اف د ټرنک مطلب همدغه دی چې دا د سټ نه شروع شوی او لاندې زموږ د ملا پورې تللی پامینګ بیک بون او دا زموږ د شاته ملا چې دی د هغې یو هډوکی دی او زموږ شاته ملا چې دی د دې د وجې نه چې دی د ابا دی. اټ extends from the skull to pelvis. اوس دا د کوم ځای نه شروع وي دا یاد وساتئ. دا شروع دی د سکل نه. د سکل مطلب څه دی؟ یعنې کوپړی. دا د کوپړی نه شروع شوی دی او دا د پیلویس پورې تللی دی. پیلویس زموږ د ملا چې کومه اخرنۍ حصه ده نو هغه ځای ته موږ وایو پیلویس. نو د دې ورټیبرل کالم له پاسه جامې چې دي نو هغه لګېدلي زموږ د کوپړی سره یعنې د سکل سره او د دې چې کوم اخرنی ځای دی نو هغه زموږ د ملا چې کوم ملا د اخري بیخه پورې تللی. نو ډېر خلک دا وایي پخواني نظریې موجود دي چې د دې د ملا د هډوکي چې دا کم لاندې کم سیټ دی ته موږ ټیل بون وایو. ټیل بون ورته ځکه وایي لکه دا نظریې دي ایولوشن تیوري چې کله موږ ووایو چې دوی دا وایي په دې باندې موږ یقین نه کوو خو ایولوشن تیوري موږ دا وایي چې اول انسان چې د لکۍ وه هغه لکۍ بیا ختمه شوه نو هغه هډوکی پاتې شو. دا د ورټیبرل کالم هغه لاندې یو هډوکی چې دی هغه پاتې شوی دی. اټ هاوسز اینډ پروټیکټ سپاینل کارډ. اوس دا ورټیبرل کالم چې دی نو دا د سپاینل کارډ څه کوي؟ دا د سپاینل کارډ حفاظت کوي. ورټیبرل کالم څه کار کوي؟ دا د سپاینل کارډ حفاظت کوي. په ورټیبرل کالم او سپاینل کارډ کې بلک فرق کوي. ورټیبرل کالم چې دی دا نیغ هډوکی دی. سپاینل کارډ چې دی هغه جدا شی دی. اټ از ا پلیس اف اټیچمنټ اف پیلویک اینډ پیکټورل ګرډل. اوس د ورټیبرل کالم داسې یو ځای دی لکه زموږ د ټوټي چې دي په دې کې چې د کم لاندې هډوکي دي هغه پیکټورل ګرډل دی او له پاسه چې دی د پیلویک ګرډل د کم هډوکي چې دي نو د دې هډوکو د میلاف د دې د وروستو چې دی هغه کار څوک کوي نو هغه د ورټیبرل کالم کوي. ورټیبرل کالم دا کار کوي چې دا په جسم کې ټول نه غټ هډوکي چې دي د هغې د کنیکشن د جوړولو د ټول نه غټ کار کوي. In human beings it contains 33 vertebrae. ورټیبرل کالم چې دی په دې پکچر کې تاسو سیکې په دې کې 33 واړه ورټیبرې دي. موږ دا ویلی شو چې په دې کې واړه هډوکي دي. نو دا موږ دا 33 هډوکي چې دي دا موږ 5 کلاسونو ته ډیوایډ کوو. اولنۍ ته ویلی کېږي سرویکل، په دې کې 9 هډوکي. بیا دویمې ګروپ په دې کې راځي توریسک چې په هغې کې 12 ورټیبرې دي. بیا درېمې زموږ سره دی لمبر په هغې کې چې دی 15 دي او بیا د سیکرم چې په هغې کې هم 15 دي او کوککس چې دی یا ته کوکسای ورته هم ویلی کېږي نو په دې کې چې دی 4 هډوکي دي. نو سرویکل ورټیبرې د تاسو وینئ دا له پاسه شروع شوي دي دا چې کوم اولني 9 واړه هډوکي نو دا هغه دي. بیا توریسک د تاسو چې دا په اصل کې زموږ چې کومه سینه ده شا طرف ته چې کوم ریجن دی نو دا هغه دی. او بیا لمبر ته تاسو وګورئ دا لمبر چې دی دا د سینې نه کته دا کوم ورټیبرې چې دي نو د هغې ته وایي. او سیکرم او کوکسای یا کوککس چې دی نو هغه بالکل زموږ چې کوم ټوټي دي نو په دې کې چې کوم ټیل بون ما تاسو ته ووایي نو دا پکې چې دی هغه دی. نو ورټیبرل کالم چې دی دا د سکل نه شروع شوی او لاندې زموږ چې کوم ټوټي دي یا د ملا چې کوم اخرنی ریجن دی تر هغې پورې تللی دی. او د ورټیبرل کالم د ټول نه غټ کار دا دی چې دا کوم سپاینل کارډ چې دی د هغې حفاظت کوي او د هغې نه علاوه په دې کې 33 ورټیبرې دي
او هغه موږ 5 ګروپونو ته چې دی موږ ډیوایډ کړی دي. بیا زمونږ دي چجې. اوس چجې دپاره موږ یو ټکی استعمالوو ریبس. ریبس چې دی دا چجې ته موږ وایو. نو اوس زموږ چې کوم چجې دي په سینه کې تاسو څه کوئ په دې کې چې دی پړپوسان پکې هم بند دي، په دې کې زړه هم بند دی. نو مطلب دا دی چې دا حفاظت کوي. څنګه؟ اټ فارمز چیسټ باکس او ریب کیج وچ پروټیکټس د لنګز اینډ هارت. د دې مثال دی یو چیسټ باکس دی، لکه زمونږ کوم سینې د کوم ریجن چې دی لکه په دې کې یو صندوق، نو دا دی چې د صندوق یو شکل چې دی دا جوړ کړی او ریب کیج یا د ریب کیج تاسو یې کې د چجو ته تاسو یې کې دی یو پنجره شانتي جوړ کړی. ریب کیج د دې چجو نه داسې یو پنجره شانتي جوړه شوي which protect the lungs and heart چې دا د پړپوسانو او زمونږ د زړه حفاظت کوي. in human there are 12 pair of ribs. په انسانانو کې صرف 12 جوړي د ریبس، یعنی چې یوه چجه چې دا هغه ګس طرف ته تلي نو دا بله به ښی طرف ته تلي. نو په دې طریقه چې موږ د دې حساب وکړو نو دې نه 12 جوړې جوړېږي. اوس دا موږ 3 قسمه چجې چې دي دا چجې موږ 3 قسمونو ته ډیوایډ کوو. یو زموږ سره ټرو ریبس دي، بل زموږ سره پالس ریبس دي، او درېیمې زموږ سره دی فلوټینګ ریبس. اوس ټرو ریبس چې هغه څه ته وایي، these ribs are directly attached with sternum. they are 7 pair in number. ټرو ریبس هغه دي چې هغه ډایرکټ شاته دي زمونږ چې کوم هډوکی دی ملا طرف ته یا زموږ په سینې کې چې کوم مین کوم هډوکی کوشوی دی نو دې ته موږ سټرنم وایو. نو دا اووه چجې داسې دي چې دا شا طرف ته او مخې طرف ته د هډوکي ته چې دی دا ټچ شوي، نو ځکه دې ته ویل کېږي ټرو ریبس. بیا زموږ سره دی پالس ریبس. نو these ribs are not directly attached with sternum. they are 3 pair in number. اوس فالس ریبس چې دي نو دا ډایرکټ زمونږ د شا طرف ته هډوکی او په دې سینې طرف ته چې کوم هډوکی دی دا مین هډوکی دی ته موږ سټرنم وایو. نو دا دې ته ډایرکټ نه اټچ شوی، نو دا زموږ سره په 3 پیرز دي په نمبر کې. بیا زموږ سره فلوټینګ ریبس دی. نو فلوټینګ ریبس فلوټینګ ټکی موږ استعمالوو، یعنی پری یو څه چې بالکل فری دی ګرځي را ګرځي نه هغې دپاره موږ فلوټینګ ټکی استعمالوو. نو فلوټینګ ریبس چې دي دا څنګه دي؟ نو these ribs are free and do not attach with sternum. they are 2 pair in number. اوس زموږ سره کوم فلوټینګ ریبس چې دي نو دا زموږ سره د مین هډوکي ته چې دی دا نه اټچ شوي، دا بالکل پریلی زموږ سره موجود دي. نو ځکه چې دی موږ دې ته چې دی فلوټینګ ریبس وایو. او که خیال وکړئ زموږ کومې ګردې چې دي نو ګردې چې دي نو د هغې د له پاسنۍ سره لیفټ سایډ ته کومه ګرده چې ده د هغې له پاسنۍ سره په دې فلوټینګ ریبس کې چې دی نو دا پټی. او زموږ سره کوم رایټ سایډ ته کوم کډني چې نه هغه لکوټې چې دی د خپل پوزیشن نه یعنې د لیفټ کوم کډني چې ده د هغې مناسبت باندې چې دی دا لکوټې کتی. نو د ریبس دا پیدا ده چې دا یو چجه شانتي جوړی او دا زموږ د پړپوسانو او زموږ د زړه حفاظت کوي. د دې 3 جوړې دي، یو ټرو ریبس دی، فالس ریبس دی، فلوټینګ ریبس دی. ټرو ریبس هغه دي چې هغه مین کوم هډوکی چې په ملا په سینې په دې ریجن کې کوشوی دی دې ته اټیچ وي. پالس ریبس چې دی هغه ته ډایرکټ نه اټیچ، او فلوټینګ ریبس چې دي نو دا بالکل پریلی د دې د اټیچ کېدو سره چې دی کار نه. نو دا ورټیبرل کالم او ریبس زه امید کوم چې تاسو پوه شوي یې. د اسان دی په 10م کلاس کې هم دا موږ ویلي دي. دې باندې 10م کلاس کوم لیکچر چې دی هم زما یوټیوب چینل باندې موجود دی، که په دې پوه شوي یې نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. او ورپسې لیکچر به زما انشاءالله زما اپنډیکولر سکلیټن میلاو شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.